د ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنه در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ګلبهار پلازا رغنیزې پروژې د چارو پرانیسته وکړه. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند وویل د افغانستان اسلامي امارت پر راتګ سره بشپړ امنیت تامین شوی او په هیواد کې تر بل هر وخت د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې چې د دغه زیربنا پرانیسته یې یوه ښه نمونه ده. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه اسلامي امارت د هیواد آبادول، خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کول او هغوی ته د کاري فرصتونو برابرول خپل مسؤلیت بولي او د دغې موخې لپاره نه ستړي کیدونکي هلې ځلې کوي. اسلامي امارت به د هیواد د اقتصادي ثبات په موخه د لویو سړکونو رغول، د اوسپنې پټلۍ شبکو غځول او دې ته ورته نورې لویې زیربنایي پروژې په نږدې راتلونکي کې پیل کړي چې د اوسپنې پټلۍ شبکو په رامنځته کېدو سره به افغانستان د سویلي او مرکزي اسیا ترمنځ د وصل نقطه وګرځي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له هیواده بهر ملي سوداګرو او پانګوالو ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راستانه او په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارت په ټول توان سره د دوی د سر او مال امنیت خوندي کوي، دوی ته د پانګونې اسانتیاوې برابرې کړي او د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي. ګلبهار پلازا استوګنیز او سوداګریز مرکز د کابل ښار په 9مه ناحیه کې د خصوصي سکتور لخوا جوړیږي چې سلګونه هټۍ او هستوګنیز کورونه پکې شامل دي. په یاده پروژه 80 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې په 3 کلونو کې به چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ګلابونو د نرګسو د خوشبو وطنه د ګلابونو د نرګسو د خوشبو وطنه.